أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین الواندی آیت مبارک کے اللہ ارشاد فرمائل کہ زما حبیبہ ویا دے کسانو تا دے مشرکینو تا چې دوی روبلی هغه خپل باطل معبودان چې د کم باطل معبودان مبارک دی ګمان کوي ما سوا د الله نه هغوی ته د خدای حیثیت ورکوي نو الله دغه باطل معبودانو بے بسی بیانوي چې دا باطل معبودان مالکان نه دي چې د دوی نه څه ضرر او تکلیف لري کی او نه ته هغه بدلولی شي. کوئی حقیقی معبود هغه ذات دی او د عبادت مستحق هغه ذات دی چې هغه تکلیفونه لري کولی شي او حاجتونه پورا کولو والا ذات وي. اوس دا کافران چې د کوم معبودانو عبادت کوي او مخلوق دی او بیا په مخلوق کې هغه خلق چې هغه د الله نیک بندگان تیر شوي دي او دوی د هغه نیک بندگانو چې کوم دی عبادت کوي لکه عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام فرشتي یادوي نو الله وی چې کله دوی د داسې خلقو عبادت کوي نو دوی خو په خپل باندې د الله رضا د الله قرب حاصلول لپاره وسیلې لټوي. الله اولئک الذین یدعون هغه خلق چې دوی د هغوی عبادت کوي نو هغه دغه د دوی دا کم معبودان دوی ګرځولی دي مخلوقاتو کې انسانان یا فرشتي نو یبتغون الی ربهم الوسیلة دوی خو طلب کوي او تلاش کوي خپل رب ته وسیله چې ایهم اقرب چې کوم بنده په دوی کې زیات د الله د قرب حقدار وګرځي د الله نږدېوالی حاصل کی. عیسی علیہ السلام عزیر علیہ السلام د الله تعالی رضا لټوله د الله د رضا د پاره به عبادتونه اطاعتونه کول. وسیله دلته ذکر راغی وسیلې نه مراد هر هغه څیز چې هغه دویم کس ته د رسیدو ذریعه وګرځي. وسیله الی الله چې کوم دی هغې نه مراد په علم او عمل کې د الله مرضا حاصلول د احکام شریعت پابندي کول کوئی په خپل اطاعت د الله په اطاعت سره د الله په حکمونو منلو سره د الله قرب حاصلول لپاره دوی د الله عبادت او اطاعت کې دلته د عبادت اطاعت علم او عمل چې داغه کې الله رضا وي دا وسیله ده. اوس دا خلک چې کوم د الله سره قرب د پاره شپور عبادتونه کوي د الله حکمونه مني او بیا ويرجون رحمته او د الله د رحمت امیدوار وي بلخوا ويخافون عذابه
او د الله د عذاب نم یریږي. ګویا رجاء او خوف دا د انسان دو حالات دي چې انسان چې کوم دی د الله مسلمان به د الله د رحمتونو امیدوار وي، خو بل خوا به د خپل ګناهونو د عذاب نه یریږي. چې دا دواړه حاله برابر وي، د الله د رحمت امید او د الله د عذاب نه یرا، دا انسان په صحیح لار باندې روان وي. او که په دې کې یو چې کوم دی مغلوب شولا، بیا به حال بدل وي او بیا به خرابې پکې راځي. الله وی ان عذاب ربک کان محظورا، یقینا عذاب ستا د رب داسې دی چې د هغې نه دا د یری شیز دی چې دې نه هر څوک یریږي، تر دې چې فرشتې انبیا کرام هم د الله نه یریدونکي دي، حالانکه هغه معصوم خلق دي، او بیا هم د الله نه یریږي، ځکه د الله جلال داسې دی چې د هغه نه یره پکار ده. نو د الله د عذاب نه یره چې کوم داسې سیز دی چې دا د یری سیز دی، هر چا په لکه د الله د عذاب نه یره ساتل پکار دی. د الله محبوب پیغمبر په بار بار دعا وغوښتله چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. یا الله د دنیا خوالم راکې، د آخرت خوالم راکې، او د عذاب د اور نم بچ کې. دغه شان بشمار دعاګانو کې د الله پیغمبر د عذاب نه پناه غوښتې ده او د جنت چې کوم دی طلب یې کړی دی. اوس ورپسې الله تعالی خپل قانون او دستور بیانې چې کله کم قریه کم بسته کې کم خلق د الله نافرمانه شي، معصیت او گناهونو کې ډېر زړور شي او دلیرانه شي، نو الله بیا موږ دغه قومونه دغه بسته د قیامت نه مخکې هلاک کوو، او بیا وروستو چې کوم دی په آخرت کې د هغې دپاره هم عذاب شدید دی. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ نشته داسې یو بستی الا نحن مهلكوها چې مونږ هلاکونا قبل یوم القیامت، وړاندې د قیامت نه، بلکې مونږ یې هلاکو چې کله دوی معصیت او نافرمانی شروع کی. د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای چې په کوم علاقه کې علی الاعلان کلم کل زنا او سود چې کوم دی عام شو، نو به دغه قوم او دغه خاریه الله بیا هلاکی، او د هغې د هلاکت الله حکم ورکوي چې دا قریه او دا بستی تباه برباد کړي، او بیا عذاب شدید د آخرت بل دی. دنیا کې هم عذاب دی، آخرت کې ولهم بیا عذاب شته. د کافرانو لپاره چې کوم دی دنیا کې چې کوم دی هغه طبي مرض خود هر چا باندې راځي، خو لیکن چې کوم عذابونه آفتونه راځي دا یو قسمه عذاب دی په دنیا کې، او بیا د هغې دپاره آخرت ته عذاب د جهنم اور دی. کان ذلک فی الکتاب مستورا، دا خبرې چې کوم دی دا په کتاب کې لیکلی شوي دي. کتاب مراد لوح محفوظ دی، چې دا خبرې ټول په لوح محفوظ کې درج دي، چې کوم قوم نافرمانه شو الله چې کوم دی په هغې باندې خپل عذابونه د قیامت نه وړاندې راولي. اوس ورپسې چې کوم آخري آیت دی په دې کې د دې شان نزول متعلق مفسرین حضرات فرمای چې مشرکین مکه د الله پیغمبر لرال چې ستا نه مخکې دنیا ته الله پیغمبران را لېږلي دي، څنګه چې ته وې چې الله چې کوم دی سلیمان علیه السلام په هوا باندې حکومت او بادشاهي ورکړې وه، او دغه شان عیسی علیه السلام به چې کوم دی مړي جمدي کوله، موسی علیه السلام به چې کوم دی هغه د هغه په عصا باندې به چې کوم دی د هغې نه به اژدها جوړه شوله، دغه شان د هغه په کونټۍ باندې به د کان نه اوبه روانې دي. نو تم موږ ته داسې معجزه زموږ د مرضۍ مطابق ښکاره کړه چې موږ تا باندې بیا ایمان و، تا به ستا تصدیق به وکړو. تم نه دا صفا دا غر چې کوم دی دا د سونې وګرځوه، او دا باقي غرونه دې ځای نه لرې کړه چې دا کلو میدان شي چې موږ پکې زمینداري کوو، پکې فصلونه کرو. نو که تا دا کار وکړو نو موږ ستا باندې ایمان کرو، تا باندې ستا تصدیق وکړو ته پیغمبر. الله خپل پیغمبر ته وحی راولېږله چې که ستا خوښه یې زه به د دوی دا درخواست قبولم کم، او یا به دوی له زه مهلت ورکم، او که درخواست مې د دې قبول کو، ګویا د دې د فرمایش مطابق معجزه ښکاره شوله، څنګه چې دوی وایي زه به دا صفا غر د سونې وګرځوم، خو زما دا قانون او دستور دی بیا
چې کوم قومونه معجزه طلب کی او هغې بیا په هغې ایمان راونړي نو زه هغه قومونه ما هلاک کړي دي مخکې او چونکې دا کافران خو ټول په خصلت کې یو شان دي یو بل سره څنګه چې مخکني کافران تیر شوي دي د هغې کوم خصلتونه دغه شان د موجوده کافرانو هم دي نو که ما دا معجزه ښکاره کړه او دوی ایمان راونړو نو زه به هلاک کم نو که ته غواړې به دوی له مهلت ورکړمه کېدای شي توبه وباسي دوی کې څوک ایمان راوړي او یا د دې په اولاد کې څوک ایمان راوړي بل ما د دې امت چې کوم دی د عام عذاب نه راوستلو فیصله کړې ده د الله پیغمبر چې الله دی باندې چې کوم دی دوی ته درخواست مه قبلوه خو دوی له مهلت ورکړه چې توبه وباسي او ایمان قبول کړي نو دا آیت مبارک بیا نازل شو چې وما منعنا ان نرسل بالآیات نه دې معنی زموږ دپاره یعنې د څه رکاوټ زموږ دپاره یا نه دې منع کوونکي زموږ دپاره ان دا خبره نرسل بالآیات چې موږ راوړو معجزه خپل نښې الا ان کذب بها الاولون مگر داسې معنی دی چې مخکري خلکو داسې معجزات راغلي دي او هغې ته بیا نسبت د دروغو کړی دی او بیا به طور مثال الله او ذکر هم کوي چې وآتینا ثمود الناقة ثمودیانو چې کوم د خپل پیغمبر صالح علیه السلام نه مطالبه وکړه چې ته ځان ته پیغمبر وې نو د ګټ نه چې کوم دی موږ ته بلار به وخر وباسه هغه الله ته سوال وکړو او الله د هغه سوال قبول کړو د پیغمبر او اوښه راووته د ګټ نه بلار به بچیم بیا وشو بیا دغه خلکو چې کوم دی د هغې اوښې بیا بې حرمتي وکړه هغې شله کړه او ویې وجله نو الله وآتینا ثمود الناقة ورکړو ثمودیان ته اوښه د هغې د فرمایش مطابق موږ معجزه ښکاره کړه خو مبصرتا چې هغه بلکل ښکاره واضح معجزه و ښکاره نښه وه خو فظلمو بها پس هغې ظلم وکړو بیا یعنې ګویا د هغه معجزې د هغه اوښې بې حرمتي وکړه ویې وجله شله یې کړه والله وی مونږه دغه خلکو مخکې دغه شان تکذیب کړی دی نو ثمودیان مونږه هلاک او تباه کړي دي نو لهذا که دوی دا مطالبه کوي نو د دې دپاره وهم بیا دغه قانون وي خو که دوی ته زه ډیل ورکم او دا معجزې قبول نه کړم دا درخواست قبول نه کړم نو په دې کې دوی دپاره خیر دی او الله بیا وایي وما نرسل بالآیات الا تخویفا الله مونږ نه رالیږو یو نښه یا معجزه مگر هغه يرونکي وي چېرې معجزه داسې څیز دی د پیغمبر چې په هغې باندې بیا ایمان راوړل پکار دي د هغې نه که بیا دې انکار کوي نو انکار کول بیا دې دپاره د عذاب باعث ګرځي نو الله مونږه وما نرسل بالآیات مونږه نه رالیږو یو معجزه الا تخویفا مگر هغه د یرې دپاره چې را په دې باندې خلک ویریږي او د پیغمبر خبره ومني په هغه ایمان راوړي اولئک الذین یدعون دا هغه خلک دي اولئک هغه خلک یدعون چې دوی بلی او دا عبادت کوي د معبودانو نو هغه خلک هغه څوک دي یبتغون الی ربهم الوسیلة هغوی خو طلب کوي د خپل رب وسیله د دې دپاره ایهم اقربو چې کوم یو بنده الله ته زیات نږدې کېږي وایي د الله تعالی ته د زیات نږدې کېدو دپاره وسیله لټوي یعنې عبادت اطاعت کې کوشش کوي ویرجون رحمته او د الله د رحمت امیدوار دي ويخافون عذابه او د الله د عذاب نه یریدونکي دي ان عذاب ربک کان محظورا یقینا عذاب د رب ستا داسې دی چې هغه د یری څیز دی د هغې نه یریدل پکار دي وان من قرية نه د یو بستي الا مگر نحن مهلكوها چې مونږ هغې له هلاکوونکي یو قبل یوم القیامت روان دي د قیامت د راتلونه او معذبوها عذابا شدیدا او یا به هغې له عذاب ورکو عذاب سخت کان ذلک فی الکتاب مستورا او دا ټولې خبرې په کتاب کې لیکلي شوي دي وما منعنا ندی معنی زمونږ دپاره ان دا خبره نرسلا چې راولیږو بالآیات یو معجزه الا مگر ان کذب بها الاولون مگر دا خبره موږ دپاره معنی ده
چې مخکینو خلقو دغه معجزات او تکذیب کړی دي هغه ته نسبت د دروغ کړی دي. وآتینا ثمود الناقه او ورکړیو مونږه سمودیانو ته اوخه معجزه مبصرتن چې غخکاره معجزه وا ښکاره نښه وا دغه زمانې د پیغمبر د نبوت دپاره. فظلموا بها پس دوی بیا ظلم وکړه په هغې باندې یعنې ګویا د هغې بې حرمتي وکړه. وما نرسل بالآیات الا تخویفا نه رالیږو مونږ یو معجزه مګر هغه د یرې دپاره چې په هغې باندې دوی ویریږي او ځان د پیغمبر تکذیب نه ځان بچ کی. اولئک الذین دا هغه خلق دي یدعون چې دوی بلی او یا دوی عبادت کوي دا هغه خلقو چې یبتغون چې هغه خلق طلب کوي الی ربهم الوسیلة ول رب ته وسیله ایهم اقرب چې کوم یو بنده الله ته زیات نږدې دی او یا الله ته زیات نږدې کول غواړي. ويرجون رحمته او امید لري د رحمت د الله تعالی. ويخافون عذابه او د الله د عذاب نه یریږي. ان عذاب ربک بشک عذاب د رب ستا کان دی محظورا چې هغې نه یره پکار ده او د ریدو سیز دی. وان من قریة او نه د یو بستی یو خاریه الا مگر نحن مهلکوها چې مونږ هغې له هلاکوونکي یو قبل یوم القیامت وړاندې د ورځ د قیامت نه. او معذبوها عذابا شدیدا او یا هغې له عذاب ورکوونکي یو عذاب سخت. کان ذلک فی الکتاب مسطورا او دا خبرې ټولې په کتاب کې لیکلي شوي دي. وما منعنا او نه دي معنی زمونږ دپاره ان نرسل بالآیات چې راولیږو یو نښه الا مگر ان دا خبره معنی ده چې کذب بها الاولون چې د دغې معجزاتو مخکنو خلکو تکذیب کړی دی. وآتینا ثمود الناقه او رالیږلو مونږه سمودیانو ته اوښه یا ورکړیو مونږه سمودیانو ته اوښه مبصرتن ښکاره معجزه. فظلموا بها پس هغې باندې ظلم وکړو. وما نرسل بالآیات الا تخویفا نه رالیږو مونږه یو معجزه یا نښه مګر د یرې دپاره چې دې نه خلک ویریږي.